وای کم انسان چې د رمضان په اوله شپه باندې دا وظیفه وکړي نو ټول کال به الله رب العزت د غریبۍ او محتاجۍ نه محفوظ وساتي، ټول کال به الله رب العزت د غمونو او آفتونو نه محفوظ وساتي، او ټول کال به الله رب العزت د حادثو او دشمنۍ نه هم محفوظ وساتي. مطلب دا ټول کال به الله رب العزت په خوشاله پراخه سره تیر کی او ټول کال به الله رب العزت په امن او امان سره تیر کی. زموږ عزتمندو بالکل اسان ترین وظیفه ده. حضرت مفتی عبدالله شاه صاحب خودلی دا. نو راځئ دا ویډیو د سره پلی کوم. دا وظیفه د مفتی عبدالله شاه صاحب نزده کوي او په کمنټ کې مفتی عبدالله شاه صاحب ته ماشاءالله سبحان الله ولیکئ او د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډیره شیر کړئ. ټیک شو جی، راځئ ویډیو را سره وګورئ جی. د رمضان لومبۍ شپه چې اعلان وشي چې سبا به روژه وي، په دغه شپه باندې سورت فتح ووایه. سورت فتح مختصر سورت دی. د رمضان په لومبۍ شپه چې وی راتلونکي کال به ټول په فراخۍ او په خوشحالۍ تیر شي. هر څوک غواړي چې د غم نه دم په امن یما او د غریبۍ او د نیستۍ نه دم په امن یما او د دشمنو نه دم په امن یما. نو یو اسانه نسخه ده چې د رمضان لومبۍ شپه وي او ته سورت فتح یو ځل ووایې، دعا وکړې راتلونکي کال پورې بالکل خیر خیریت امن و امان سره به وي. خاجه ملګرو تاسو ویډیو وکړه، امید دی چې انشاءالله تاسو به په دې وظیفې باندې پیښ شوي یئ. اوس په تاسو وایي چې سورت الفتح دا په کم سپاره کې دی؟ دا په 26مه سپاره کې دا سورت موجود دی. نو مفتی صاحب خو بس وضاحت کو چې څنګه تاسو اعلان وورئ چې سبا ته روژه ده، نو بس دغه کا مختصر شاندې صورت ته وړوکې صورت ته دونه وخت پې نه لګي، بس دا صورت یو پیره ووایي نو انشاءالله ټول کال به الله رب العزت په تاسو باندې په فراخۍ خوشحالۍ په امن و امان سره تیری. الله رب العزت مو د غمونو آفتونو تکلیفونو نه محفوظ ساتي، د غریبۍ محتاجۍ نه به الله رب العزت تاسو محفوظ ساتي. نو کوشش وکړئ په دې باندې په خپل عمل وکړئ او دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.